السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په خیر راغلی د معجزه یوټیوب چینل ته. د فوټوشاپ په ننني درس کې به زه رشید احمد تاسو لپاره دغه تجارتي بینر ډیزاینوم. الله دې وکړي چې ستاسو د خوښۍ وړ وګرځي او سالمه زده کړه ترې حاصله کړئ. راځئ چې بسم الله وکړو. که زموږ د یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کړئ. مونږ د فوټوشاپ په 2019 ورژن کې دا مهال کار کوو. راځئ شروع به وکړو له نیو ډاکومنټ نه. د ریزولوشن به ورکو 200 او سایز به 2000 پر 2000 ورکو. دلته به کلیک وکړو، لیر به عام لیر ته واړو او د فرګراوند کلر ته به کوډ ورکو د کلر 2A3E32 دا به اوکې کو او لاندې به هم یو کوډ د کلر ورکو 38E180 دا به اوکې کو او را به شو له دې ځای څخه به ریډیل ګریډنټ واخلو. دا به داسې کش کو او موږ سره یو ښایسته غوندې بیکګراوند جوړ شي. یو تصویر به راواخلو، دا د ملټي والا تصویر به راواخلو. دا به لږ غټ کو او دا به اوکې کو او دا به سلیکټ ته لاړ شو، سلیکټ سبجیکټ به کو، دا به لیر ماسک کو او تر څو چې دا تصویر صفا شي او دا به داسې لږ تاو کو. اوس به راشو یو دا به اوکې کو، یو بل تصویر به راواخلو. دا بوتل به راواخلو، دا به لږ وړوکی کو، دا به دلته کیږدو، لږ شان به یې روټیټ کو او دا به لږ نور هم وړوکی کو او لږ به یې زوم کو. دا به هایډ کو تر څو را به شو ماسک لیر به سلیکټ کو، برش به راواخلو، دا به په دې ځای کټ کو او دا به ټول صفا کو. اوس به وګورو چې بوتل په دې کې څنګه ښکاري. راځو یو بل تصویر راخلو، دا به راواخلو، یو ټوټه به له دې څخه راکټ کو. پین ټول به راواخلو، دا به پات شیپ ته واړو، په دې به سلیکشن وکړو. د پین ټول په وسیلې سره تاسو کولی شئ ښه سلیکشن وکئ او یو آبجیکټ د بل آبجیکټ څخه جدا کئ. دا به کلیک کو، رایټ کلیک به کو، میک سلیکشن به ووهو او دا به هم اوکې کو او لیر ماسک به کو. دا به فلیپ اریزنټل کو او دا به لږ وړوکی کو او دې خوا ته به نور هم وړوکی کو او دا به روټیټ کو. دا به د دې ځای سره داسې برابر کو تر څو چې بوتل پکې ښه کېښودل شي. دا به اوکې کو او اوس به راشو ورپ ته او د ورپ اوس که دومره کار نه کوي، دا به عام لیر ته واړو، ریسټورایز به کو دا لیر او بیا به راشو ورپ ته. ور به سلیکټ کو، په دې باندې به دا آبجیکټ لږ برابر کو او تر څو چې د بوتل دپاره یو ښه موقعیت تیار شي. د دې ټولز ورپ ټول سره تاسو کولی شئ د آبجیکټ ښه کنټرول کړئ. اوس راځو لیر ماسک به سلیکټ کو او برش به راواخلو، لږ فیدر ټایپ برش به راواخلو. دا به دا ځایونه د دې لاندې تصویر سره میکس کو تر څو چې ډېر فرق ښکاره نه شي. په برش ټول سره تاسو ښه آبجیکټ میکس کولی شئ. دا به دواړه سلیکټ کو او کنټرول جی به ووهو
او اوس به راشو دلته اجسټمنټ ته. اجسټمنټ کې به اجسټمنټ لایر واخلو او دا به کلیک ان ماسک کو. د دې کلر به برابر کو. را به شو شیډو کلر به هم یو څه نه څه تغییر کو تر څو چې خپلو کې میچینګ وکړي. بیا به اجسټمنټ لایر ته راشو. دیس کې به دا کلر به یې دې لږ زیات کو. آډ ویکټر ماسک به کو او دا به اوس وګورو چې دلته څه رقم برابریږي او که نه. داسې به کو. دا به آډ ویکټر ماسک کو. لایر ماسک به کو ده او برش به سلیک کو. هارډنس برش به سلیک کو. دا ځایونه به له دې ځای څخه کټ کو. نیو لایر به واخلو او پین ټول به راواخلو. دیز کې به یو شیپ ډرا کو چې تر څو دغه ځای کې موږ یو داسې شیپ جوړ کو چې په دې کې د بوتل داسې ښکاري ته به وایي چې د ملټي په منځ کې ایښودل شوی دی. نو دې لپاره به یو شیپ په پین ټول سره ډرا کو. اوس به د اوکې کو. را به شو یو تصویر به راواخلو. دغه تصویر نه به د منځنۍ حصه سلیک کو او دا به لایر ماسک کو او دا به راواخلو. دلته به کېږدو او دا به لږ غټ کو تر څو په دې باندې د آډ ویکټر ماسک اپلای کوو تر څو دغه ملټه په دې کې دننه راشي. سلیک کریټ کلیپینګ ماسک. کریټ کلیپینګ ماسک په دې اپلای شو تر څو ملټه په دې شیپ کې دننه راغله. اوس به راشو دغه بل تصویر به راوړو. لایر ماسک وکړو او کنټرول کلیک به وکړو تر څو دغه ایریا کې دننه مونږ هغه وکړو. بیا به دې کې دننه چې کومه حصه د برش ټول په واسطې سره به دا ډیلیټ کو او بیا به له دې نه وروسته مونږ راشو دا ایریا دننه چې کومه حصه ده دا په برش ټول سره مونږ اوس له منځه وړو دا سلیکشن کې دننه او بهر ایریا چې دا هغه نه ریموو کېږي یوازې دننه پېژندلی کېږي چې برش ټول یې له منځه وړي. اوس به یو ځل بیا سلیک انورس کو او دغه ایریا چې ده د بهر دا به هم له منځه یوسو. او یو ځل به کنټرول ډي دوباره ووهو تر څو دغه سلیکشن ختم شي. زو اجسټمنټ کې به د هوی سچوریشن راواخلو چې د کلر کې تغییر راولي. نو د دې یو برخه د یوې برخې د ملټي به مونږ دا رنګ بدل کو تر څو یو قسم میچینګ یا بدلون پکې راشي، یو قسم ورتوالی پکې راشي. دلته به ډبل کلیک کو په دې لایر باندې او دې کې به یو قسم د کلرونه میکس شي. د اجسټمنټ کې د هوی سچوریشن په دې کې میکس شي. اوس به راشو دلته د هوی سچوریشن به لاندې راکاپي کو او لاندې برخه کې موږ غواړو چې یو قسم بدلون هم راولو، ورتوالی راولو. نو دا به سلیک کو، دا به کنټرول آی کو، انورټ به کو او برش ټول به راواخلو او دا ایکس کې به ووهو چې د کلر بدل شي وایټ ته په بیکګراوند فرګراوند کې. دا
داسې نه په برش ووهو تر څو د پاس حصې رقم حصې سره یې ورته والی راشي. لږ به د رنګونه بدل کړو، یو ځل بیا به تغیرات پکې وګورو چې څنګه ښکاري، چې د وړې ټوټې سره یې ورته والی برابر شي. غواړو دا شیپ لږ چیک کړو چې دغه بره حصه د ملټې څنګه ښکاري. لږه شیډو ورکوو، ګورو چې څنګه ښکاري. دوباره به بیا کلیک کړو، ډراپ شیډو به ورکړو چې لږ ښایسته راشي تر څو لږ ښایست ومومي. دا به اوکې کړو. دا دواړه به کنټرول سلیکټ به کړو، دا به کنټرول جی کړو او دې نه به یې ډوپلیکیټ وباسو کنټرول جی سره، او دا به لاندې راوړو. اوس به دا رایټ دا به سلیک کړو، رایټ کلیک به کړو، دا به رسټرایز لایر کړو، بیا به کنټرول ټي ووهو او دا به کلیک کړو تر څو لږ دې کې څه تغیرات راولو چې په یو ښه شکل ښکاره شي. زما په فکر چې داسې به ښه راشي. دا به اوکې کړو. اوس راځو په دې کې ایکسپوژر به راواخلو، لږ به یې تیاره کړو دا بوتل تر څو په دې کې یو قسم شیډو پیدا کړو. د بره ټوټې چې پرې ایښې ته یو قسم شیډو ورکوو. نو دلته به راشو، دا به کنټرول آی کړو او برش به راواخلو تر څو د دغه ایریا چې دی دا به برش باندې ووایي، نو دلته به شیډو ښکاره شي، ځکه د ایکسپوژر چې دی دا مو د دې دپاره به کنټرول زیډ بشو او لږ به د اپاسټي کمه کړو. دلته به شیډو سیناري غوندې ورکړو. دا به اوکې سلیکټ به کړو. دا سکیمانه لږ څه هغه پاتې شوي دي، ګند غوندې پاتې شوی دی، نو دا برش اپاسټي به زیاته کړو، دا به ریموو کړو. او د لاندې حصه کې هم پاتې شوي ده، دا ویکټر ماسک به سلیکټ کړو، دا ماسک به سلیکټ کړو، ویکټر نه وبخئ. دا ټول به سلیکټ کړو، دا په یو ګروپ کې بند کړو کنټرول جی سره. دلته به راشو، دا بیکګراونډ به لږ نور هم ښایسته کړو، د تصویر به راواخلو، د دې اپاسټي به لږه کمه کړو او دا به اورلای ته واړوو، یا لاندې فیل کلر به راکم کړو او
اوس به دا لږ په برش باندې ووهو دا به لیر ماسک و د بعضې د لاس خواته حصه به ترې ختم کو دلته به نیو لیر واخلو او دا به الټ بیگ سپیس کو کلر نه به ډک کو اوس راځو دې کې به پیټرن سلیکټ کو دغه پیټرن او دا به لږ سکیل کو او دا به اوکې کو او دا به لاندې کېږدو او دلته به دا موډ چینج کو دا ملټیپلای موډ به کو اوس راځو لیر ماسک به واخلو د مین نه به دغه پیټرن ختم کو معمولی غوندې به څنګونو کې پاتې شي دلته به نیو لیر واخلو یو وړو شاته به لږه رڼا جوړه کو یو برش سره به یو کلیک وکړو دا به لږ غټ کو تر څو شاته لږه رڼا وي او دا موډ به اورلای کو دینه به یو کپي وباسو کنټرول جی سره او دا به لږ راکم کو تر څو لږ رڼا ښکاري دا به نارمل کو پازټیو به لږه د دې کمه کو دا به ټول په ټوله سلیکټ کو لږ به یې داسې تاو کو چې لږ په منځ کې راشي دا به اوکې کو دلته به راشو دغه دا به لږ هایلایټ کلر کو او کلیپینګ ماسک به سلیکټ کو دا به کنټرول آی کو انورټ به کو اوس به راشو د فالو به لږ کم کو دغسې کې به اوس دا رڼا ور زیاته کو تاسو کولی شئ چې دغه اجسټمنټ لیر کې چې کوم افیکټس دي د دې په ترو تاسو ډېر ښایسته تغییر او تبدیل راوستی شئ نو دا فالو به لږ کم کو دیس کې به لږ غوندې رڼا ور زیاته کو تاسو وینئ ماشاءالله اوس پکې یو قسم ډیټایل پیدا شول adjustment layer به راواخلو تر څو دې کې لږ دا به کنټرول آی کو انورټ به کو او د فالو به لږ زیات کو تر څو دې کې لږ ډیټیل پیدا شي نه به کلیپینګ ماسک کو همداشان په دې دویم کې هم دا تغیرات راولو کلر به لږ لاندې راولو ټول کلرونه او دا به کنټرول آی کو د ماسک انورټ بشي لږ به برش سایز غټ کو راځو یو بل تصویر راخلو د دلته به راشو هوی سچوریشن ته او د کلرونو به د دې برابر کو چې تر څو ټول سپین شي دا به لیر ریسټورایز کو
ته به برابر کو. دا به لیر ماسک کو. برش به راواخلو دغه حصې به له دې څخه ختم کو. الټ به ونیسو، د دې څخه به یو کپي وباسو او دا به فلپ هاریزنټل کو. دا به لږ وړوکی کو. اوس به راشو برش سره به دا لږ کنټرول زیډ به شو، دا به لږ ریموو کو. اوس به یو بل تصویر راواخلو تر څو چې په بیکګراوند کې دغه د ملټي بعضې برخې هم یخې وي نو ښایسته به ښکاري. دلته به راشو، په مخکې مې تاسو ته وویل موږ په پین ټول سره ښایسته سلیکشن کولی شو. د کسټم سلیکشن دپاره پین ټولز تر ټولو ښه آله ده. الټ کلیک کوئ نو دا داسې راتاویږي. بیا کنټرول د بیک سپیس به و، بیا به سره دغه لاین کلیک کو. دا به سلیک کو، لږ سمون مو پکې راولو. دا به لایر ماسک کو او دا به دیز نه ډوپلیکیټ کو تر څو ډایرکټ هغې لایر ته هغې ډاکومنټ ته ولیږو. دا به دلته راولو. کنورټ سمارټ آبجیکټ به کو. دلته به راشو، دا به پات بلر به کو او دا بلر شیپ به کو. دا به لږ دې خوا کش کو تر څو په یو خوا باندې بلر اپلای شي. د سپین بلر به راواخلو او په د شاته حصه باندې به یې بلر ختم کو. نږدې کو، بیا به اوکې کو. دا به فلپ هاریزنټل کو. دا به رایټ کلیک کو او دا به ریسټورایز کو. دا به داسې کو. اوس به دا دواړه سلیکټ کو، کنټرول جی به کو او دې ته به نوم ورکو اورنج. کنټرول جی سره له دې څخه ډوپلیکیټ وباسو. دا دواړه به سلیکټ کو په ګروپ کې دننه او دې خوا ته به راولو. دا به فلپ هاریزنټل کو. دا به دې خوا تاو کو. دا به لږ وړوکی کو چې تر څو په ښه ترتیب سره دلته کېښودلی شي. او د لایر ماسک به سلیکټ کو. دا ځایونه به لږ لږ ترې ووهو. دا موډ به چینج کو وایټ کلر ته او پس به لږ را جوړ کو. یو بل تصویر به راواخلو، دغه د اوبو څاڅکو ده. دا به لږ وړوکی کو. لیر ماسک به کو او برش به راواخلو، دغه سایډونه به ترې کټ کو.
دغه سایډونه به ترې ډیلیټ کو. برش ټول سره تاسو کولی شئ چې کله لیر آرټ ویکټر ماسک کوئ نو تاسو بلیک ان وایټ کلر چې تاسو سلیک وي نو بیا تاسو کولی شئ بعضې منطقې ترې ختم کړئ ریموو یې کړئ. دا یو ښه ټولز دی. نیو لیر به سلیک کړو، دا به بره کېږدو د ګروپ نه او برش به راواخلو، یو کلیک به وکړو، کلر به بدل کړو، دې کلر کې به خپل کوډ استعمال کړو. دا د کلر کوډ دی، د کوډ په وسیله موږ دا کلر انتخابوو. دلته به یو کلیک وکړو، بیا به برش سایز وړوکی کړو او دا کلر به سپین ته واړوو او یو کلیک به بیا وکړو او دا موډ به وګورو چې کوم کې ښه راځي تر څو داسې لایټ کلر موږ سره جوړ شي. کنټرول کلیک به وکړو، دا به داسې یو خوا نه وړوکی کړو، داسې به چت کړو، دلته به یې کېږدو. دا به سکرین موډ ته واړوو، لایټ موډ وګورو چې دې کې کوم موډ ښه راځي. د بلینډینګ موډ کې به مو وګورو، زما په خیال سکرین صحیح دی. دا به سلیک کړو، له دې به یو کپي وسو آلټ کلیک سره او دا به مخکې یو څه لږ به یې وړوکی کړو او دا به دلته راولو. زه وایم اوس به انشاءالله ښایسته ښکاري. دا به لږ لږ تغییر کړو، لږ به یې وړه کړو، اپلای به کړو. اوس راځو یو ټیکس دلته لیکو، د دې ډرینک بوتل نوم لیکو، باریزي تازګي، او د دې فونټ به لږ د سایز به لږ غټ کړو، دا به دلته کېږدو او دې ته به سټروک او ډراپ شیډو ورکړو. تر څو دا سټروک ورکړو چې د هغه سره میچینګ وکړي، ورته والی ولري. دا به اوکې کړو. دلته به زموږ د خپل ویب سایټ ادرس ولیکو www.moza.com او دا فونټ به روبوټ وکړو. دا یو ښه فونټ دی. سایز به لږ راکم کړو. دلته به راشو یو بل لوګو به راواخلو او لوګو ته به کلر وایټ کلر ورکړو. دا به اوکې کړو، ډراپ شیډو به ورکړو. دلته به راشو، دغه ټکي به راواخلو، دا ډاټ دا به دلته کېږدو او کنټرول جی سره به دې ډوپلیکیټ وباسو. دا خو داسې لیکېږي، کنټرول زیډ به شو، دا به سلیکټ کړو، له نږدې څخه به دا د دې خوا کش کړو او دا به فلپ هاریزنټل کړو او دا به داسې کلر کې وساتو چې د دې سره میچینګ یا ورته والی ولري. دا به اوکې کړو. دا ویبینر موږ سره جوړ شو. اوس راځو ټول په ټوله په دې ټول آبجیکټ کې یو قسم تغیرات راولو. نیو سالډ کلر به واخلو او غواړو چې دا څنګونه برش به راواخلو،
هارد ویټر لیر ماسک وکړو او برش په ترو باندې به دا څنګونو کې دا کلر میکس کو په دې کونجونو کې دیز کې موږ نه لږه خطا شوي ده دلته به راشو دا به هارد کلیپینګ ماسک و اوس به راځو نیو لیر راغلو کنټرول آلټ شیفټ ای وهو کنټرول شیفټ آلټ ای وهو تر څو او کیمرا را فلټر ته ځو دا د رنګونو د تصویر فاینل تصویر د میکسینګ د کلرونو دپاره یا اډجسټمنټ دپاره یو ښه پلګینز دی کیمرا را فلټر دې څه تاسو کلر کنټرولولی شئ ټول په ټوله یو آبجکټ کې کلر کنټرولولی شئ اوکې کو تاسو وینئ تصویر اول نه څومره فرق وکړ